پاکستان څنګه د افغان جهاد له برکته د اتوم بم خاوند شو؟ څنګه غربیان دوکه کړل؟ تاریخي حقیقتونه هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د اټومي انرژي افغان څېړونکی استاد تنها لیکلي پاکستان د چا له برکته اټومي ځواک شو. په 1940 کې هندوستان اټومي ازموینه وکړه. د ازموینې د پاکستان وجودي فلسفه په خطر کې واچوله. اوس نو د پاکستان د بقا لپاره یوازې یو اختیار موجود و، هغه هم اټومي بم ته لاسرسی و. د بېنظیر بوټو پلار ذوالفقار علي بوټو ملت ته په وینا کې وویل چې موږ به له لوږې واښه وخورو، خو اټومي بم باید جوړ کړو. له پوځ نیولې بیا تر حکومت، ملي تجارانو، ملایانو، سیکولرانو او هر وطنپال پاکستاني دې غږ ته لبیک ووایه. د دې پروګرام په ترڅ کې د هالند، آلمان او برټانیې د یورانیمو بډاینې فابریکې یورینکو کې کارکوونکي فلز پور ډاکټر عبدالقدیر خان پاکستان ته مهم ټکنالوژیک معلومات د اخیستل شوو انځورونو پر مټ راغلا کړل او اسلام آباد ته څیرمه د خان لابراتواریز تاسیساتو په نامه د یورانیمو بډاینې بنسټیزې چارې پیل کړې. پاکستان له ټولو اسلامي هیوادونو په دې نامه مرستې غوښتي چې دا به لومړی اسلامي اټومي بم یا نوم به هم اټومیک نه بلکې اسلامیک بم پرېږدو. د نورو شتمنو عربو ترڅنګ قذافي د دې بم نږدې نیمایي بودیجه په دې نیت پاکستان ته ورکړه چې تر ازمایښت وروسته به پاکستان قذافي ته هم دا وسله ورکوي چې هسې ونه شول. قادر خان د 50 کاذبو کمپنیو په نامه له ټولې نړۍ خپل لابراتوار ته ممنوعه دوه ګونې ټکنالوژي وپلوره. د خان لابراتوار لپاره لوژیستیک چارې په دوبۍ کې د کمپیوټرونو د پرزو یو سریلانکایي اصله مسلمان دکاندار او په بلجیم کې د پاکستان اقتصادي اتشي مخ ته وړلې. کله چې غربیان پر پلان خبر شول او د پاکستاني چارواکو ته د سټلایټ انځورونه مخ ته کېښودل، نو پاکستاني چارواکو تر ډېر ځله انکار وروسته ومنله چې دوی د اټومي بم پر جوړولو لګیا دي، خو که غرب یې مخه ونیسي نو دوی به د روس پر وړاندې له افغان جهاد سره خپله همکاري په ټپه ودروي. امریکا او غرب ته په هغه وخت کې د کمونیزم ماتې تر بل هر څه اولویت درلود، نو ځکه یې تر پایه د پاکستان پر اټومي پروګرام سترګې پټې کړې. پاکستان ته به چې د افغان جهاد او مهاجرینو په نوم کومې پیسې راتلې، نو غوښنه برخه به اټومي پروګرام ته غلا کولې. که څه هم پاکستان اټومي بم د 80مې لسیزې پای کې جوړ کړی و، خو لومړۍ ازموینه یې په 1990 کې وکړه چې دا ورځ په پاکستان کې د یوم تکبیر په نامه یادېږي. قادر خان وروسته د بډاینې ټکنالوژي او بډایه شوي یورانیم پر لیبیا، شمالي کوریا، ایران او ځینو نورو هیوادونو خرڅ کړل چې له امله یې بیا تر مرګ پورې په کور کې نظربند پاتې شو. لنډه دا چې زموږ مجاهدینو له یوې خوا په افغانستان کې د وینو په تویولو، روغتونونو، سړکونو او عامه تاسیساتو په ورانولو سره له روسیې څخه په ویتنام کې د امریکا د ماتې غچ واخیست او له بلې خوا پاکستان د اټومي بم څښتن کړ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.